حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه ده او د حبشي اوسیدونکی دی او مکی مکرمه ته راغلی و د مور هم وینځه وه او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنګ تور و او بدن نری و نری وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کې راځي وي دا سر دا ویښته هم داسې ګونجي ګونجي و او د مکې یو سردار و عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو د هغه ګډې او بیزې به یې سره ولې. چې کله نبي علیه الصلاة وسلام باندې وحی نازله شوه او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه نو بیا د نبی علیه الصلاة وسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و هلته یو غار و په هغې کې به نبي علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناست او نبی علیه الصلاة وسلام به ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم ښودو او دغه رنګې د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومې مشورې وې هغه به دواړو کولې هلته په غار کې د خلکو نه پټ ناستو. نو دې بلال رضی الله تعالی عنہ دلته دې غر کې بیزې سره ولې ګډې بیزې نو داسې د غرمې د ډوډۍ ټایم شو نبي علیه الصلاة وسلام دته آواز وکړو یا غلامو ای هلکه هل فی شاتک لبن ستا په دې ګډو بیزو کې څه پی شته دی چې موږ له دې راکړې موږ ترې وڅکو. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بیزې خو وچې دي په دوی کې خو پی نشته دی یوه بیزه پکې د هغه معمولي غونته پی کوي خو هغه خو زه ځان له ولوشم او ویسکم په هغې زه خپله ګزاره کوم. خو نبي علیه الصلاة وسلام یې پېژنده ځکه دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوی دی. نو نبي علیه الصلاة وسلام خو یې پېژنده چې دا د لوی خاندان سړی دی. ابوبکر رضی الله تعالی هم پېژنده چې دا قریشي دی. نو یې دې ګډې کې د بیزه کې خو معمولي غونته کې پی دی او هغه زما دپاره دی زه ځان له ولوشم او ویسکمه خو نن زه تاسو په خپل ځان باندې غوره کوم نن خیر دی تاسو وڅکئ زه دې وږې پاتې شم زه به ګزاره وکړم. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی هلکه هغه کومه بیزه ده ته یې دې خو راوله. نو بلال رضی الله تعالی عنہ دغه بیزه چې کومه لنګه بیزه وه هغه یې د سټه ونیوه د نبي علیه السلام خواله یې راوسته. نو نبی علیه الصلاة وسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل ملګري راځه. بلال رضی الله عنه ته وویل وی ته چې په کوم لوښي کې دا بیزه لوښي هغه لوښی خو راکړه. نو داسې د لرګي یوه کاسه وه نو هغه یې نبي علیه الصلاة وسلام ته ورکړه. نو حدیث مبارک کې راځي وایي نبي علیه السلام د بیزې په دې غلام داسې لاس ووخو چې وخو نو شروع یې وکړه نو هغه کاسه یې د پیو ډکه کړه. چې کله کاسه یې د پیو ډکه کړه نو نبي علیه الصلاة وسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ورکوي دا وڅکه هغه ته یې د الله پاک پیغمبر اول ته وڅکه. نو نبي علیه الصلاة وسلام هغه کاسه د پیو په سر راواړوله ویڅکل پی بیا چې کاسه بیزې ته ونیوله بیا یې د پیو نه ډکه کړه نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ویې وڅته وڅکه ابوبکر رضی الله تعالی عنه پی وڅکه. نو چې بیا یې ورته کاسه ونیوه نو بیا یې د پیو ډکه کړه نو بلال رضی الله تعالی عنه لکه وڅته دا پی وڅکه. نو بیا بلال رضی الله تعالی عنه هغه پی وڅکلو. نو نبي علیه الصلاة وسلام ورله دعوت ورکړو وی هلکه وی ته یو کار نه کوې وی څه وکړمه وی زه د الله پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړه که نه. نبي علیه السلام ورته دعوت ورکړو زه د الله پیغمبر یم ته په ما باندې ایمان راوړه که نه. نو بلال رضی الله تعالی عنه مقصد دې څه دی ویل څه غواړي خبره څه مقصد دې راوړی دی. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل ځم چې لا اله الا الله لایق د بندګۍ صرف یو الله دی د لات او د منات نه نه کېږي یو الله کوونکی دی د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره مې تاسو ته راوړې او محمد رسول الله زه د الله صیما رسول یم. بلال رضی الله تعالی عنه وفرمیل دې خبره کې خو د رښتینوالي ځکه شته دی چې دا بیزې دا پی ډېر وکړو دا خو دومره پی نه کوي خو 3 کاسې پی وکړو داسې چل دی. نو نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل دا د هر پیغمبر معجزه وي د هر یو پیغمبر معجزه وي او دا زما معجزه وه چې الله تبارک وتعالی تا ته وښودله. بلال رضی الله تعالی عنه وی زه په تا باندې ایمان راوړم زه دا کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شو. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل بلال ایمان خو دې راوړو خو ګورې چاته غږ ونه کړې دا خبره پټه ساته ابتدایي وخت یې هسې نه چې مشکلات راته جوړ کړې. بلال رضی الله تعالی فرمایي ټیک د چاته غږ نه کومه ګړې بیزې چې کور ته وشړلې اوس عبدالله ابن جدعان چې کوم د سردار او مالک و هغه چې ګړو بیزو ته وکتل اوس ګړې بیزې داسې سربې دي مړې دي تشې پورته پراته دي اوس هغې لنګې بیزې ته مې وکتل د هغې غولان زه داسې د پیو بیا راپړسېدلې ده. هغه مالک ورته وایي بلال زما په خیال کې ځای دې مونږ ته دی ښه څاروي دې به ډېر ښکلي ماړه کړي دي ځای دې مونږ ته دی بیا دپاره چې ګړې بیزې شړې دغې طرف ته یې شړه خو بل چا ته یې ښه مه ګورې ګړې بیزې دغې طرف ته شړه. بلال رضی الله تعالی عنه وفرمیل ښه روزانه به بلال رضی الله تعالی عنه دغې طرف ته بیزې راشړلې او د نبي علیه الصلاة وسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره به پټ کېناستو او شریعت به زده کو دین اسلام به زده کو.